باران به ودرېږي انشاءالله. سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي روغ او جوړ اوسېږي. دا به کوم ځای اوسېږي؟ دا دی د جلال آباد ښار یوه څنډه. دا به زه تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. دا دی د براباد غر. نو زه یم زما ملګری انجینر صاحب خالد مومن. نو نن رالو ما چې دلته هره ورځ مونږ دلته ختلو، دغه ځای کې به کېناستو، دغه ځای ګورئ. نن مو ځان سره دا شیان راوړي دي، درې اوس خېږو. انجینر صاحب خالد مخکې روان دی او زه هم روان یم چې څه کېږي. هغه سر ته ځو، هغه سر ته الله خیر، هغه سر ته خېږو او تاسو ته به دا ټول جلال آباد ښار به درته د موبایل په سترګه به وښیم. ډرون خو نشته فی الحال، انشاءالله د ډرون ویډیوګانې به هم راځي. نو روان یو، ګورو چې څه کېږي. څنګه چل دی؟ ستړی خو نه شوې؟ ها زه درغلم. خدای ته خیر وي. ګاډی ما هلته ودرولې ده که ښکاري. هغه دی ګاډی. نور همداسې نور هم پاس خېږو، همداسې ور روان یو. د پاسه نن بیا څو شاټونه اخلو. دا د دې ځای پورې راورسېدو. زه خو یې داسې ستړی کړم. نور هم پورته ځو. دا دی اوس چې پورته لاړو دغسې ویډیوګان هم درته کوم. راځئ چې د جلال آباد ښار دا څنډه درته زه اوس وښیم په دې ویډیو کې. تر دې ځای پورې خو راورسېدو. دا د براباد لاره ده چې ګمبیري ته ځي او د ګمبیري نه بیا هماغسې لغمان ته هم لاره ده او د درونټې ته هم لاره ده. نو دغه خپله براباد کلی دی، همدغې ته د براباد کلی وایي. دغه ساحه چې ده د براباد کلی دی. او همدا سړک اوس درته ښیم. دا سړک چې داسې راغلی دی دا بیا سیده بېسودو پل ته ځي. د سړک نه ښکاري، هغه ځای کې لږ ښکاري. دغه ځای کې دا هغه د رکشه تېرېږي. نو د سیند غاړه د هماغه ځای د ښار شروعات کېږي، د درونټې نه چې راځې بیا همدغسې سیده راځه. دغه هوټلونه تاسو وګورئ. دا د دوسرکې سره نږدې هوټلونه دي، بګرامۍ سره. راځئ دا ویډیو در باندې وګورم. وګورئ ماشاءالله ښار څومره ښایسته ښکاري. الله دې بد نظره وساتي جلال آباد.
بالاخره راورسېدو تپاس غرب سر ته او ډېر مشکل لاره وه دغسې رالو سیده هغسې نه نو تر دې ځای پورې رسېدلو پاتې هغه ځای دی هغه څوکه چې ښکاري نو کوشش کوو چې هغه ځای پورې ولاړ شو نو تر راځئ د دې ځای د نظاره درته وښیم د جلال آباد اوس به تاسو خپله دا ځایان وګورئ ښه اوس به دا ځایان وګورو چې دا ښه همدې ځای نه به شروع کوو هغه سپینه ماڼۍ ده هغه دی راښکاره شو نو دا چې دی سپینه ماڼۍ ده نور اخوا د پوهنتون شفاخانې لاره ده ښي لاس ته او چپ لاس ته بس بېسودو پل ته لاره تللی دا دی دا کومه پلازا ده دا چوک تلاشي کې دی او چوک تلاشي پلازا هغه بانکونه چې پکې اوسېږي هوا خرابه ده که نه باران شروع شو باران په همداسې کلو ډایرکټ په سټ راوغورځېدو بس همدی اخرنی سټاپ دی اوی والله ما نجيب بدري والله رئيس تكتا هذه تجيب لك كم وما لك يوم كيسنجل مستيك هل كم جوړه ګوره ضرور نه غلې ده کنه اوه او دا تیز شو ښه نو ولې ما پوهېدې چې باران ورېږي او بیا هم لاړو خدا خیر دی دا وګوره او والا فرش په دغه خړوله په مزه زه خو په کلار روان یم ما باد کش کوي ودرېده باران تېز دی ښه وانه که خار حال وګورې او کنه ته ودرېږېده زوم شي وګوره که لاره باندې کې دغه ځای کې څو دقیقې ودرېږه روان دي ملا ښه ده چې دا سم راوړې ځان سره غنیمت دی چکر کې دا شیان راځي دا مې یادګار دی چکر اوی ماشاءالله صحیح دی مزه دا ځای غلط دی معتاده په داسې باید لاړ شوې څه رقم تازه داسې وکړه خالده یو دقیقه هم دلته کښېنو هو کښېنه وځېږه مخه دا به ډېر نه خالده صحیح دی یو 15 دقیقې نور هم صبر کوو ورته خیر دی کالي ته ډوم شي پروا نه کوي دا د چکر حال دی رالو چې چل دې ځای نه ښایسته ویډیوګانې واخلو بس راځي نو شوق به کوي او وروره ګاډې خو دې ښکاري ماشاءالله هغه دی
باران به ودرېږي انشاءالله بس دا دې روډ شو سلو کېږي بس دا د چکر دا د چکر حال دی زغمه غره ته راوختو هغه ولنۍ ویډیو درته ښیم دا درته ښیم دا اوبه وګورئ اوس هلکان ټول ډون شو او په دې چپکو باندې راغلي دا هم حال دی بیډ ایکسپیرینس ترخه خاطره چې ورته وایي دا وګوره خوند نه مو کوله دا به لرې کړم نور وا لکه دا کمپله دومره دروند شوی دی دا به څنګه کړم